رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی چھے دو سیزونه دی چې هغه دو سیزونه موجود دي نو د الله قهر او غضب به نه راځي. یو په هغې دو سیزونو کې د نبی علیه السلام مبارک وجود دی. یو آیات کې الله فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. حضور پاک مبارک تا اللہ فرمائی کہ ترسو پدے بندگانو کے ته موجود ہے نو تر اغی پورے بعذاب نرازی او ترسو چی دی دا اللہ نا بخن اغوالی استغفار وی اغی پورے بم عذاب نرازی. نو دو سیزون دا عذاب دا بندے دو دا منع لوی اسباب شو. یو دا نبی علیہ السلام مبارک وجود. نبی علیہ السلام یو ځل منس کو دا نور چه تندرونی سینو خلق منس کئی نفل کئی نور تندرونی و صلاة الکسوف پیغمبر علیہ السلام کونو دیکھ اللہ و تا جہنم و خو وی ما تا اللہ دا دیوال پا دے مخامخ حصہ کے دوزخ و جہنم و خو دمر پا نبی علیہ السلام حیبت راغی چے پا منزک را رستو شو او وی فرمائل یا اللہ و انا معهم اغیدہ خیالو کچی گنی عذاب راغی او دا اور دی مسلمان دا پاس دا اللہ یو قہر و غضب دے نظر فرمائی و انا معهم اللہ دا خوزو و سریما نو آیا زبیم و زمان مخکبا مذاب رازی تا خدا وعدہ کرده چی ترسو تا موجوده او پده مخدز مکا ستا وجود وی عذاب با نرازی نو زخو سر موجوده ام اللہ نو بیا مذاب رازی نو اللہ غا اور رستو کو بیا وطا اللہ جنتو خو ام پدغ منزکے نو دا عذاب دا نراتلو دا ختمی دو یا وزر یا سبب دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وجود دے یو خدا شو. دویم فرمائی وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون ترسو چی دی زمان بخن غواړي او د خپلو گناهونو معافی غواړي نو هغې پورې به عذاب نه ورکوم. استغفر الله وی چې یا الله د بخنه غواړم اللهم اغفر لی وی یا الله ما وبخا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا سمر لوی شخصیت تے او پخپل فرمائی انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ زد اللہ نا دروز سل کرتا بخنه غواړم. نو چې نبی علیہ السلام مبارک پخپل سل کرتا روزانه د الله په دربار کې استغفار وی او بخنه غواړي دا د نبی علیہ السلام مبارک خپل عادتو سره د دې نه چې الله ته په بندگانو کې نږدې او په مخلوقاتو کې بهترین شخصیت ته او بیا هم د سلو کرتو بلکې بل روایت کې د سلو نه زیات راغلی دی نو مونږ له خو پکار دی چې خامخا د الله په حضور کې استغفار او بخنه غواړو. زمارونو دا اللہ تعالی دا اوس چې کوم مسلې شروع دي تاسو وینئ دا ټول د الله غضب او د الله قهر دی په مونږ خلکو. مونږ الله ته شا کړې ده مونږ د الله طرف ته رجوع نه کوو مونږ الله ته شا کړې ده او هر هغه کار کوو چې په کوم کار الله خفه کېږي اللہ مون خوشحال نکو نو چه اللہ ستا پروردگار دے ستا خالق و مالک دے تالا ڈوڑے در کئی تالا جن در کئی تالا پویا در کئی
تال عزت درکوي ستا ژوند هغه په اختیار کې دی او بیا هم ته نه خوشحاله خفه کوې نو تا بسې خوشحاله کړي. د الله قهر او غضب دی په مختلفو شکلونو کې د الله غضب راځي. یو شکل یې دا دی چې قحط راشي، بل شکل د الله د غضب دا دی چې بیماری راشي، بل شکل دا دی چې مقدمې راشي، بل شکل دا دی چې دا مونږ تاسو وینو خپل کورونه په خلکو اور او سکور او په نورونو دیره، دا ټول د الله غضب او قهر دی. دا څومره چې وینې تویېږي دا د الله غضب او قهر دی. اوس د دې غضب او قهر دپاره څه به کوو مونږه؟ د الله په حضور کې توبه به وباسو، استغفار به وایو، استغفر الله استغفر الله، د الله نه بخښنه به غواړو، هله به مونږ الله معاف کوي. حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لازم الاستغفار، سوک چې د استغفار ملازمو کې ډیر زیاتې وي دا الله نه بخښنه غواړي چې الله ما وبخا، استغفار دی ته وي یا الله ما وبخا، یا الله د نه بخښنه غواړم. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې جعل الله له من كل فرج مخرجا، الله د هر تنگش نه به ولا د وتو لاره وباسي، د هر تنګې دروازې نه او د تروش او تنګ ژوند نه به الله محفوظ کړي. څومره چې سړی په تکلیف کې هر قسمه تکلیفي هغې نه به الله په امن کې، ومن كل هم فرجا، او هر هغه غم چې د سبب یې نه معلوم د هغې نه به الله خلاص کړي. وجعل الله له رزقا من حيث لا يحتسب، او د داسې ځای نه به الله روزي ورکړي چې زه په خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي. نو حضور پاک مبارک فرمایي چې په استغفار 3 فایدې شو. یو د مصیبت او تکلیف او تنگش نه دی الله وباسي، غم دی الله غوسوي، او دریم د داسې ځای نه رزق درکوي چې ستا خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي. زمارونو الله عذاب چې لرکوي نو بس ذریعه توبه او استغفار دی چې الله معافي غواړم. د استغفار بخښنه غوښتل خو توبه ده که نه، چې الله زه د خپلې ګناه نه معافي غواړم، توبه وباسم او الله ما معاف کړه. د اخبار کې بل ورځ یو بیان راغلی و، 2-3 ورځې په اخباراتو کې وچلېده، چېرته مردان کې یو جینۍ خوب لیدلی، په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی، او بیا پیغمبر علیه السلام هغې ته وایي چې دا د الله قهر او غضب دی په دې مخلوقو. نو یو دې مخلوق د توبه وباسي، ګوره هماغه د توبې خبره پکې راغله. او دویم د قرآن شریف یو صورت یې ورته ښوولې د سوره شمس والشمس وضحاها، په دې خیري سپارو کې دی. د دې صورت د 20 کرته تلاوت کوي. هغه جینۍ بیا اخبار لیکلي چې هغې دوباره بیا خوب ولیده، او په دویم ځل بیا ورته نبي علیه السلام په خوب کې دغسې فرمایي چې خلکو ته ووایه چې توبه وباسي، دا عذاب به لر شي. او د دغې سوره شمس والشمس وضحاها صورت تلاوت دی کوي. ورونو د دین مسله دا ده چې چا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید دا خو رښتونی دی. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدلم نو ده په حقیقت کې ولیدلم، شیطان زما په شکل نشي کېدی. نو چې پیغمبر علیه السلام یو بنده په خوب کې وویني دا رښتیا یي، دا دروغ نه. البته خوب څه شرعي دلیل نه دی، ځکه خوب کې بنده ته بعضې وخت یو شی وورولی شي او د ده نه هیر شي، بل شی وله ذهن ته راشي. نو په دې بنیاد خوب شرعي دلیل نه دی چې بعضې وخت د سړي نه خوب هیر شي، کله ترې ګډوډ شي، کله په خوب کې ورته یو شی وښولی شي او ده د ذهن ته بل شی راشي. نور چې نبي علیه السلام څوک په خوب کې وویني نو هغه رښتیا یي. نو دې خبره کې خو شک هم نشته، ځکه یو حدیث کې هم دقسې راغلی هم ده چې نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس هم کړی دی چې یاره د تکلیف او د
مصیبت په وخت کې منسوخ نو همدا صورت ورته په خپل جون مبارک کې هم خولی دی. نو یو د الله په حضور کې دا وخت ډېره انتهایی ضروري خبره ده چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو، الله نه معافي وغواړو. دا قهر او غضب د دې امت نه الله لرې کړي او دویم استغفار وایو. د حضرت یونس علیه السلام قوم ته وګوره او جلیل القدر پیغمبر ته وګوره. الله یونس علیه السلام اولېږه نینوا ته. نینوا یو لویه علاقه وه هغه زمانه کې چې ته لاړ شو دغه قوم ما ته وبلو د کفر و شرک نه توبهګار کا. حضرت یونس علیه السلام چې څنګه لاړ او قوم ته نصیحتونه شروع کړل، قوم چېرته منه؟ دا غریب بیراګیر قوم به و، دونه به و چې بېهوشه به شو. چې بیا به کله هوش کې راغی نو بیا به قوم ته آواز وکړه چې ای قومه یو الله ومنئ او زه د الله پیغمبر یم، ما د الله رسول ومنئ. بیا به قوم راګیر که، بیا به وو قوم نه منل. اخره کې ده ورته د الله له طرف نه د یو عذاب دمکي ورکړه چې ما ته خپل الله فرمایي چې سم شی، که سم نه شوې زه درنه لاړم، ما خپل حجت پوره که 3 ورځې پس به تاسو عذاب راځي. عذاب به څنګه وي؟ رومبي 3 ورځې به مخونه زیړي، بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه سره شي، بیا به 3 ورځې پس تاسو مخونه تور شي او بیا په 10مه ورځ به د الله د طرف نه یو اورید راښکته شي، هغې کې به اوري ټول به سوځي. اوس هم خوښه ده که ایمان راوړی هم او که نه راوړی هم هغې ورپورې ټوقې کولې زه مړه خپل کار کوه. یونس علیه السلام غریب ته راووت، چې راووت د کلي نه لږ بار شو نو ولاړ دی. اوس بیا هم ګورې د پیغمبر په امت ډېر له خفه کېږي. پیغمبر خو د امت دپاره داسې لکه پلار د بچو دپاره په دې فکرمند چې الله په دې قوم به د عذاب کله راځي او خدایه دا مسلمانان که چې د عذاب پرې رانشي. هغه 3 ورځې تېرې شوې، ورپسې هغه 10 ورځې چې ده د عذاب کوم یادې کړې وه هم تېرې شوې، عذاب رانغی. د دوی د علاقې د یو شپونکي را روانو، یونس علیه السلام بار ولاړو د وطن نه. د هغه شپونکي نه یې تپوس وکړه د نینوا خلک څنګه دي؟ وایي ښه خوشحاله دي. وایي څنګه خوشحاله دي؟ وایي داسې خوشحاله دي چې عیش و عشرت کې پراته دي. وایي څه تکلیف عذاب؟ وایي څه نشته. دی خفه شو چې الله دا څه وشو. او د دې قوم یو عادت و، د هر قوم خپل رواجي دی عادت و چې چا به هم ورته دروغ ویل نو د دروغجن علاج هغې سزای موت و مرګ. چې دروغ څوک وایي بس به وجنو. خو موږ ته دروغ وایي، ته خو دروغجن یې، ته څنګه پیغمبر یې او تا موږ ته دروغ وایي. تکذیب به موږ کوو. وانونی ذهب مغاضبا، غصه شو، لکه غصه راله دې قوم ته غصه، الله ته غصه نو، خو لږ غوندې یو ګیله شکوې هم راله چې یا الله تا خو ما سره په خپله وعده وکړه چې دا قوم به زه هلاکوم او تباه کوم به ایمان چې راونړي. قوم خو مغسې خوشحاله دی او په سکون او په اطمینان کې دی روان شو. هلته قوم نه دی اوس نه دی خبر. قوم باندې چې څنګه 3 ورځې تېرې شو نو مخونه یې همغسې زیړ شو. 2 ورځې پسې مخونه همغسې د ده د وینا مطابق سره شو. بیا 3 ورځې پسې مخونه د ده د وینا مطابق همغسې تور شو. او بیا ورپسې ورېځ راښکته شوه. چې راښکته شوه قوم لاړ او بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت دا به څه کېږي؟ وی دا زما کار دی، اسم نشته. په اس باندې سور شو، منډې او ترړې او یو خوا بل خوا. بادشاه هوښیار و، پوه شو چې دا خو جوړ د هغه پیغمبر رښتونی دی او د هغه دا خبره ټیک ده. یاره وایي د دې پیغمبر سره نږدې څوک پاتې شوي دي، فلانکې او فلانکې به وله ډېر تلل راتلل. وی هغه څه وی؟ وی هغه دا وی چې یو الله ومنې او ما د الله پیغمبر ومنې. وی داسې کار دی چې دا سړي ټیک وایي. راځئ ټول قوم توبه وباسو. او بیا بادشاه دونه هوښیار و چې قوم ته وی د کلي نه بار وځو، ښځې مه باسئ، ماشومان مه باسئ او څاروي مه باسئ،
ټول د کلي نه بار ځنګل ته وتل او چغې کړه چې یا الله مونږ ته چې یونس علیه السلام کم خدای یاد کړی په هغه زمونږ ایمان دی مونږ توبه وباسو او هغه یونس علیه السلام زمونږ پیغمبر دی شته دی نه خو مونږ په هغه ایمان راوړو او پیغمبر منو الله د عذاب زمونږ نه لرې کا او چغې جوړې کړې دین چغې جوړې کړې ښځو نه بچي جدا کړل بچو به ښځو پسې چغې والې او ښځو به بچو پسې چغې والې او څاروونه یې کټا کټي سړي بیل کړل نو څارو به هغه بچو پسې چغې والې او بچو به څارو پسې چغې والې د حیواناتو شور او چغې جوړې شوې د دې چغې جوړې شوې هغه قوم نه الله هغه عذاب پورته کړ او ریاست لار عذاب ته پورته کړ قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم ما سوا د یونس علیه السلام د قوم نه بل داسې قوم په مخ د ځمکه نه دی تېر شوی چې راغلی عذاب ته پورته شوي دې باندې عذاب راغی او بیا توبه وایسته او مسلمانان شو الله ته عذاب لرې کړ نو دې خو مسلمانان شو الله ته عذاب لرې کړ هلته یونس علیه السلام ته خو د مسلمانۍ پته نه لګي هغه غصه دی دې قوم ته چې ظالمانو ولې تاسو دا توبه ونه ویستله او لږه ګیله غوندې د الله نه پیدا ده شکوه غوندې چې الله تا خو ماته ووایي چې دا عذاب راولم عذاب خو پرې رانغی منځ کې معامله خو بدله وه دې روان شو د الله د حکم اړو انتظار یې ونه کړ پکار دا وه چې د الله ته رجوع کړی و چې الله تا خو ماته داسې ویلي او کار خو داسې وشو نو بیا پیغمبر الله پریشانه نه پرېږدي فوراً فرشته ورته راجېږي د الله د حکم انتظار یې ونه کړ او نیغ لار د دریاب په سفر کشتی ته وختل الله په دې خفه شو بعضې وخت کې که یو ناپوهه انسان غټه ګناه هم وکړي نو الله پې غږ ورته نه کوي صبر ورسره کوي خو که لوی سړي پوټې ګناه هم وکړي نو هغه له مضبوطه سزا ورکوي دارنګې یو سړي وي که نه چې کوم ورته ډېر نږدې وي او حج یې هم کړي او ږیره یې هم پرېښي هغه چې غلطي وکړي هلکه دا ولې دی کړی بل سړي ته ملامته کوي نه زمړه که هغه نه کوي نو پروا نه ته خو حاجي صاحب هم یې تا خو ږیره هم شته ته خو تهجد هم کوې ته خو منځونه هم کوې ته خو نیک سړي تا ولې دا غلطي وکړه او خلک هم په معاشره کې هغه ته بیا په ښه نظر نه ګوري بل سړی به یې خیلی به او ګناهګار وي د خلکو مخکې به په ودونو کې ګډېږي او پروا باړو څوک نه ساتي خو که چې د ګیر والا لاس ماس وړقول راوړقول او یو دولچک یې وو خو دا لا شیخ دی ګوره او دې ملا تاویږي نو نیک انسان نه که معمولي غلطي موشي نو خلک یې نه برداشت کوي او د غلط انسان نه که ډېره غلطي هم کېږي نو خلک یې برداشت کوي دا د الله قانون هم دی نو یونس علیه السلام ګناه نه ده کړې خو دلته صبر ونه کړه پکار دا وه چې الله ته صبر کړی وي چې یاره الله ماله تا خو ماته داسې ویلي داسې چلو شو نو الله به فورا جبریل علیه السلام یا بله فرشته رالیږلې وه انتظار یې ونه کړه نیغ لاړ کښتۍ ته وخوت کښتۍ روانه وه چې د دریاب دې منځ ته شوه کښتۍ به دا منځ کې ودرېده نه مخکې دې نه وروستو دې چپې شروع شو دومره خطرناک طوفان راغی چې دا کښتۍ ممکن نه چلولی وي نو د هغه زمانې دا رواج و چې هغه زمانه کې خو وینځې او مریان ډېر زیات وو غلامان د هغوی دا رواج و چې کوم غلام او مریې به د مالک نه وتښتېده او کښتۍ کې به کېناسته نو هغه کښتۍ به دا چل کېده د کښتۍ هغه چې کوم مشر مانګې و هغه اعلان وکړ هلکه یو مریی چې د خپل مالک نه تښتېدلی دی هغه راته ځان وښایه چې هغه څوک دی چې هغه هم دریاب ته وغورځو دریاب به غلی شي او که داسې نه ټول غر کېږو یونس علیه السلام پوه شو ودرېده وی زه هغه غلام رایې یم زه د خپل رب نه تښتېدلی یم او ما دې دریاب ته وغورځوې هغې وی ته کوم ځای کېدی چې تا خو مونږ پېژنو ته خو ډېر نیک سړی دې شکل ته دې وګوره دې خوی ته دې وګوره ناستې ولاړې ته دې وګوره نه ته نه بل سړی دی قراندازي پکې وکړه ځکه چې سړی معلوم کړو چې قراندازي وکړم د ده په سر راوخته فساهم فکان من المدحدین یننوی تنیجي بیا قراندازي وکړه بیا راته په سر راوخته درې ځله قراندازي وکړه درې ځله راته په سر راخته هغې به وایي په تا زموږ یقین نشته ته غلام نه ته خو اصیل سړی
بهر کې افراوی غشته او دریاب ته وغورځو چې دومره کشتۍ اوس بچ شل. الله یو کب مقرر کړ، کب خوله وازه کړه او د دریاب د کشتۍ د خواله راورسېد. خو چې دې سینګ ور وغورځاو نو هغه کب فالتقمه الحوت، هغه کب الواح تیر کړ. دومره غټ کب و چې شخوند یې پې مو نه و چې اصله په غاښونو دې زخمي نه شي، شخوند یې پې نه و. نیغ په نیغه کب خېټې ته لاړ. چې د کب خېټې ته لاړ، رب العالمین د کب دپاره دې خوراک ونه ګرځو. یو خویدله یو ګونه لږه زورونه ورکړه، سزا غوندې شوه چې تا زما د حکم انتظار ونه کړه، ته خو پیغمبر وې، ستا نیک نسبت خو ما سره دی، ډایرکټ ما سره رابطه ده. پکار دا وه چې زما نه دې تپوس کړی وې، زما نه دې تپوس ونه کړو، نیغ روان شوې. بل پکې د الله دا حکمت و چې د دریاب دا څیزونه ورته ښیي. د کب دا سرمن الله د یونس علیه السلام دپاره داسې کړه لکه شیشه، بهر هر څه ورته ښکارېدل، دې دننه دی او بهر ورته هر څه ښکاري. او کب ته الله دا ور واچوله پړه کې چې شابه څومره دریابونه ټولو کې چکر وه. په ځمکه چې څومره اوبه دي، یو دجله او فرات او نیل او په ټولو کې کب روان دی، چکر لګی. او حضرت یونس علیه السلام په دا مینځ کې لکه کورسۍ کې چې بنده ناست دي او بهر ټول منظرونه یې دي، د الله دا قدرتونو ارسي ولیدل. خو هلته څه کوي، ګیر خو دی جیل کې خو پروت دی، د الله جیل کې پروت دی. پروردګار چې انسان را ونیسي او سزا ورکوي، الله دې د خپل قهر او غضب نه وساتي، هغې سره بیا څه نه برابرېږي. دې هلته لګیا دی او دې زاري کوي. فنادا فی الظلمات، الله وی په تیارو کې چغې وی. یو د شپې تیاره ده، د دریاب ځان له تیاره ده، د کب د ګیډې ځان له تیاره ده. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله ته د هر قسمه عیب نه پاکې. خدای ما په خپله ځان باندې زیاتې کړی، ما ظلم کړی، زیاتې مې کړی چې ما ستا د حکم انتظار نه دی کړی. بره په اسمان کې فرشتي د الله د عرش سره خوا کې ملائکه مقربین الله د دنیا د حالاتو نه خبرئ، کله کله الله خبرئ. هغه فرشتي چې د عرش نه ګیر چاپېره دي، هغې الله ته وي الله د تسبیح اواز راځي. او داسې معلومیږي چې څوک چته ګیر دی، سخت ګیر دی، سخت پریشانه دی، ځکه ډېر په سلګو کې او ډېر د زړه د اخلاص نه او ډېر د زور د هغه دله نه ستا تسبیح راوځي. او الله داسې معلومیږي چې چته ډېر لاندې دی، چې د ځمکې ویښ کې څوک ګیر دی، نو هر ځای کې چې ګیر دی پروردګاره تسبیحات وي او وي بلکل شته. یو بنده دی ما رانیولی دی، دا د هغه تسبیح دی. الله ډېر زاري کوي او ډېر د زړه د تو نه دا کلمه راوباسي، سلګو سره یې راوباسي. او کوم ځای الله دې ګیر کړی دی، وایي کب ګیډه کې مې ګیر کړی دی. او د دریاب د ځمکې هغه د ویښ تل ته مې رسولی دی. هلته الله ته فرشتو زاري شروع کړه، پروردګاره هغه ډېر نیک دی، هغه ډېر مخلص دی، الله ستا دپاره ډېر لوی تبلیغ او دعوت وکړ او قوم یې وبله او ډېر واله او ټکول یې پکې وخوړل. پروردګاره دې خو معاف کړه. او دې هلته وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله ستا نه ما سوا بل رب نشته، یو دی. سبحانک او پروردګاره د هر عیب نه پاکې، هیڅ عیب تا کې نشته. انی کنت من الظالمین، دا غلطي زما وه، ما غلطي کړې ده او ما زیاتې کړې ده. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي، ګوره ما وایي چې د الله غضب او قهر راشي که نه، بیا بل شانتي چې دا تسبیحات د شروع کړل. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وی که د کب په دې ګیړه کې د یونس علیه السلام زما تسبیح نه وي، تر قیامته پورې به مې د کب لم جون ورکړی و، دله به مې جون ورکړی و، او همدقسې د کب په دې ګیړه کې په دا جیل کې به دی پروت و.
خو زما تسبیح یې شروع کړله نو زما رحم پرې راغی. څلوېښت ورځې د کب په ګېډه کې څوک 8 ورځې یادوي 7 ورځې او څوک 40 ورځې یادوي د کب په ګېډه کې اخره کې ګوره الله خو بادشاه دی که نه د دې نه یې بند کړی و چې د کب خوراک نشي هضم نشي. الله په دې قادره دی. 40 ورځې پس مثلا یا 7 ورځې پس اختلاف په روایاتو کې شته کب خوله راوچته کړله او الټه یې وکړلې او الټو کې بار راغورځو د دریاب غاړې ته. دا د استغفار برکت شو. دا د الله نه د توبې او د بخنې برکت شو. په قوم یې راغلی عذاب ختم او یونس علیه السلام عقل مني چې د کب ګېډې ته څوک ورسي او بیا رجمدې ته راوځي او بیا داسې کب پروردګار یونس علیه السلام د کب د ګېډې نه د هغې بخنې په ذریعه او د خپلې عاجزۍ او د توبې په ذریعه جمدې راوایسته چې الټه یې کړه د ده وجود کچه شوی ځکه نور پې نه و لګېدلې هوا پې نه وه لګېدلې او د کب ګېډه کې اوبو کې پروت و نو خامخا د بنده وجود کچه کېږي نو پروردګار پې فورا د کدو بوټې زرغون کړ لکه ونه خو نشته د کدو بوټې پې زرغون شو هغې پاڼې وکړلې هغه پاڼې پې د پاسه خورې شوې چې د انور نه یې بچ کړي. یو اوسۍ الله مقرره کړه هغه اوسۍ به راتله او هغه خپل تیبه د ده د خولې ته نږدې کول او ده به د هغه رول په هغې به یې خپله ګزاره کوله چې کله یې د وجود هغه سرمن کلکه شوه نو هغه اوسۍ هم بنده شوه نه راتله او د کدو هغه بوټی هم اوچ شو نو ده وجاړل. الله هغه اوسۍ مې ملګرو هم نه راځي نن خو رانله پرون هم رانله او پروردګار هغه بوټي د کجورې دا کدو هم رانه وچ شو. الله وی بس دی پاسه بیا قوم له لاړ شو مینوا والا ته لاړ شو. الله هغه هغوی نه خو زه تښتېدلی یم په هغې خو هغه عذاب رانغی نو پروردګار ورته هله ویل چې ما په هغې ستا تا ته چې مې کومه پیشنګویي کړې وه او تا ورته څه ویلي وو مقسې وشوه عذاب پرې راغی هغې ما ته چغې وویلې زاري یې وکړه او فریاد یې وکړه توبه یې وویسته او مسلمانان چې د سیل مې د ماشوم نه واله تر د بادشاه پورې ټول ښځې نر مسلمانان شوي دي نو چې دی مسلمان شو زما نه یې بخنه وغوښتله نو تا بخنه وغوښته ته مې معاف نه کړې د کب د ګېډې نه مې راونه ویستې نو هغې بخنه وغوښته معافي یې وغوښته نو ما هغې معاف کړې او لاړ شه تا پسې ګرځي لاړ شه هغې له ورځه اوس یو شپونکې ولاړو هغه ته یې اواز وکړې دې خوا راشه وی ته د کوم ځای وی زه د نینوې یم وی لاړ شه د نینوا خلکو ته ووایه چې ستاسو هغه پیغمبر یونس علیه السلام پلانکي ځای کې ناست شپونکي وی چې د نینوا د خلکو خو دا رواج دی چې څوک دروغ ورته وایي وجني هسې نه چې زه هغوی ته ووایم چې یونس علیه السلام هلته ناست دی او تا هغه یونس پیغمبر نه ما به مړ کړي وی د چیلې نه یو 2 چیلې راوړ د کنډک نه 2 چیلې ولا راوستی وی دا د ګواهان دي زه بوزه دا به دلال وی دی به ګوی دا شپونکي لاړ هغه 2 چیلې بوت چا بادشاه ته ور ورسو بادشاه سلامت دا سړی راغلی دی چې یونس علیه السلام خو د دریاب په غاړه پلانکي ځای کې ناست شپونکي ته څه خبره چې هغه یونس علیه السلام دی وی د چیلو نه تپوس وکړي دا چیلې ما لګوي کې چیلو ولګوي وکړه چې او د الله پیغمبر یونس علیه السلام په موږ لاس راښکلی او هغه د خدای پیغمبر د پلانکي ځای کې ناست بادشاه سره د خپلو وزیرانو او د نږدې خلکو په لوی جلوس کې لاړ او یونس علیه السلام یې په ډېر محبت او په ډېره مینه راوچت کړ او په ډېر لوی جلوس او استقبالیه کې نینوا ته راوست او د خپل ټول قوم مشري مذهبي مشر هغه زمانه داسې وه چې د مذهب مشر به جدا او د قوم د بادشاه مشر به جدا دا د داود علیه السلام په زمانه کې دواړه بیا یو چې د مذهب مشر دا به د قوم بادشاه هم وي او چې کوم د قوم بادشاه وي هغه به مذهبي پیشوا او مشر به هم وي
د داود علیہ السلام زمانه کې د هغې نه مخکې داسې نه وه. بادشاہ نیک صالح مسلمان شو، ایمان قبول کو، قوم ایمان قبول کو، یونس علیہ السلام پیغمبر شو او خوشحاله ژوند یې مزیدار تېرېده. پرونو خبره کې زما مقصد سو ادا چې په کم قوم د الله هغه داسې د دې نه سخت غضب او قهر و دا دی چې د الله په حضور کې توبه وباسي. استغفر الله وایي چې الله بخښنه غواړم، اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخښه، نو الله به دې عذاب لري. یو حدیث پاک له عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی مري ډېرې وصیت ځان سره ولیکي. بعضې وخت انسان باندې د الله څه حق لازمي، بعضې وخت په انسان د بنده حق لازمي، نو دې دا ځان سره ولیکي. اول خو په ځان حق نه پرې راورکړه، خو په مرۍ او هغه وخت او د مرګه پورې د هغه حق نه یې ورکړی، نو وصیت وکړه وارثانو ته چې په ما د الله دا حق پورې دی یا په ما د بنده دا حق پورې دا ورکړي. دا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث دی. دې حدیث یو راوي دی زید ابن اسلم رضی الله عنه، هغه خپل پلار نه نقل کوي چې حضرت اسلم دی او وایي چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث مې مخې ته راغی، وایي د شپې وده کېدمه نو ما قلم راواغېسته او کاغذ مې راواغېسته، وایي مې چې زه وصیت لیکم هسې نه مړ نه شم په دې شپه کې. قلم او دوات او کاغذ مې راواغېسته چې دا وصیت لیکم او سوچ کوم چې څه ولیکم، په ما څه حق دی، څه راباندې نشته چې دا ولیکم. ویلې کې ذهن مې پریشانه شو، خوب راغی. نو چې خوب راغی هغه قلم او دوات دواړه مې کېښودل او کاغذ مې د بالښت لاندې کېښود او وده شوم. وایي خوب وینم په سپینو جامو کې غشته یو مزېدار سړی دی. وایي مې چې زه په خپل کور کې یم او دا سړی راغی. وایي مې چې لکه تا له چې اجازت درکړه؟ وایي ما ته وایي چې ما له د کور مالک اجازت راکړې. وایي مې چې ته یې څوک؟ وایي زه اسرائیل علیه السلام. بس وایي پره پرېږدو شوم، اوس خوب یې دي که نه، پره پرېږدو شوم چې دا خو اسرائیل علیه السلام راغی و، اوس به رانه څه وبس. وی ما ته مې یارېږه ټیم دی لا پوره نه دی، ستا درنه نه وباسم اسې رالم. وی ما ورته ویل چې ښه لا وخت شته؟ وی ما چې ښه د کامیابۍ یو شی راته وښایه چې زه به د الله د عذاب نه په دنیا کې او په آخر کې په څه بچ شم، یو راز د کامیابۍ راته وښایه. وی هغه ما ته ویل چې کاغذ او پن سره ښه جر نه ولیکم. ما د بالښت د لاندې نه چې هغه اوده کېدم او کاغذ مې کېښود، کاغذ راواغېسته چې دا کاغذ او هغه قلم او دوات اوس خوب وینم که نه، هغه قلم او دوات چې مې ځان ته د خوب په وخت کې ایښود هم مې وله ورکړل. وایي هغه لګیا دی او د کاغذ باندې شروع کړل چې استغفر 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 استغفر، دا یې لیکل چې الله نه بخښنه وغواړه، الله نه معافي وغواړه، استغفار ووایه، استغفار استغفار دی. ټول کاغذ در ما له کاغذ راکړه، ما ته چې دا شی د کامیابۍ دی، په دې به د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کېږي. او رانه لاړ. وایي چې رانه لاړ زه راویښ شوم. وایي چې راویښ شوم د هیبت د وجې نه. وایي ما بالښت اوچت کړي چې اوس د کاغذ راوالمه، اوس خو ما خوب لیدی نور خو یقین مې نه و. وایي چې کاغذ مې راواغېسته، وایي ټول کاغذ همغسې ډک دی، هغه چې څه لیکلي دی پرې موجود دي. استغفر 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 استغفار وایه، استغفار وایه، استغفار وایه. مرقات لیکلي صاحب دا ملا لقاري مشکات شارح. نو حقیقت دا دی چې سړی څومره په عذاب کې مبتلی او دوی زه د عذاب نه بچ شم، کله بیماری عذاب پې راشي، کله مقدمې تکلیف پې راشي، کله دشمنۍ عذاب پې راشي، که د لوږې پې راشي، که د هجرت پې راشي، بل څه تکلیف لکه دا نن چې څومره آفتونه دا د الله قهرونه او غضبونه په موږ راپرېوتي وي. واحد علاج یې دقت وسیلونه دي. توبه د استغفار توبه ده. ګورې د الله په حضور کې توبه استغفار، یا الله زما توبه د خپلې ګناه
او دویم الله نه بخنه غوښتل یو شی شو. الله نه چې بخنه غواړي دا توبه ده کنه. استغفر الله وی د نبی علیہ السلام د خولې مبارکه نه چې کوم استغفر الله ثابت دی. استغفر الله الذي دولی یو لږ مختصر دی یو لوی دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله بخنه غواړم د الله نه. الذي اغا الله لا اله الا هو چې هغه سره بل څوک شریکوال نشته. الحي جمع دی. القيوم د دې ټولو کائنات او اسمانونو د هغې نه پورته او لاندې او ځمکه او دریابونو چې څومره نظام دی د دې ټولو چلونکی الله دی. واتوب الیه الله ته نه توبه وباسم. د الله په حضور کې زه راجع کېږم ځان سر مې الله ته ښکته کړی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او که څوک دا نشي یادولی مختصر دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي بخبله غواړم د الله نه هغه الله چې زما رب دی. من كل ذنب د هرې ګناه واتوب الیه الله ته توبه وباسم رجوع ورته کوم. که دا هم نشي ویلی درته ګرانې نو پښتو خو دې یاده ده که نه. یا الله ما وبخه. یا الله ستا نه بخنه غواړم. یا الله ستا نه بخنه غواړم. یا الله ستانه بخنه غواړم. په تسبو یې په پښتو کې وایه. دا خو به اوس خو د ناړو یېرېږي. استغفر الله وایه. یا الله تانه بخنه غواړم. خدایه ما وبخه. دا الفاظ دي. الله چې څه ګناه مې کړی د هغه راته معاف کړه. نو الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاره خو الله ډېر مهربانه ذات دی. وایي چې کوم سړی ګناه وکړي او بیا دا وایي چې الله ما وبخه. وی الله فرمایي اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها. وی زما بنده دا علم هم شته چې د دې یو رب شته. داسې رب چې ګناهونه بخیم او نیول هم پې کوي. زما بنده دا علم شته چې یو رب یې شته چې په هغه په ګناه نیول هم کوي او بخښنه هم کوي. ما د خپل بنده وبخم معاف مې کړ. نو چې ته الله ته وایې ای ربه ما وبخه. استغفر الله ربي زه خپل الله نه چې زما رب دې بخښنه غواړم. نو الله وایي ښه ته ما رب منې ها او بیا چې ما نه معافي غواړې نو خو ما دا دې عقیده ده چې ما زه تا دې ویم شم که دا دې عقیده ده چې ګناه معاف کول والا ځېما. نو پروردګار فرمایي که ګناهونه دې دومره ډېرې چې د اسمان دې غاړو ته ورسي دا ټول به درته وبخم. هېڅ پروا مې نشته. لا وبالي پروا مې نشته. زما وروڼو ټول الله ته سر به سجود شي توبه وباسئ. ښځو ته مو وایئ ماشومانو ته مو وایئ په خپله هم توبه وباسئ چې الله څومره ګناه مونږ کړې ده مونږ معافي غواړو. الله په چا ظلم نه کوي او زیاتې نه کوي. د الله د رحم د غضب او د الله د رحمت د دواړو مقابله چې راشي ان رحمتي سبقت غضبي. الله وایي زه غصه نه نازلوم بلکې زه رحم نازلوم. غصه نه کوم لیکن ادا الله غصه کوي چې بندې خفه کړي. نو موږ الله خفه کړی چې الله هم خفه کړی خپل پروردګار او خپل رب. نو په مختلفو شکلونو کې الله خپل قهرونه او غضبونه په موږ نازل کړي. دا قهرونه غضبونه به په څه ختمېږي؟ دا به په دقې ختمېږي چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو. موږ الله ته درخواست وکړو معافي وغواړو او زمونږ به څه معافي؟ موږ صرف ژبه نه شو خوځولی. ژبه حضور پاک مبارک په مدینه شریفه کې بنو قریظه یو قسم یهودو هغې سره پیغمبر علیه السلام څه معاهده کړې وه او هغې د هغه معاهدې خلاف ورزي وکړه. دا معاهدې خلاف ورزي وکړه. یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله او داسې خلاف ورزي وکړله چې لاړل مکې ته او د مکې مشرکان یې په پیغمبر علیه السلام راواچول په مسلمانانو. نبی علیه السلام ته الله پاک جبریل علیه السلام راولېږه
ویلار شو دا بنو قریظه دا مړه ختمې کړه دا سازشیان نو صحابه لاړل او د دوی هغه قلعه نه ګیر چاپېره محاصره کړله تو شو دی هغې ځان پسې دروازې د قلعه بندې کړې او په قلعه کې ځان یې بند کړ نبي علیه السلام ورته راکوشې هغې خیر سلاګانې کولې یو صحابي دی حضرت ابو لبابه رضی الله عنه د سره د هغوی مخکې د اسلام نه مخکې ډېر زیات تعلقات وو وی صاحب مونږ له ابو لبابه راولېږه مونږ ورسره مشوره کوو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل ویل ابو لبابه ته خو ورننوځي خو الوته ونه ویل زموږ راز فاش نه کړي وی ښه صاحب چې دې ورننوته د هغې ښځې هم ورته په ژړا شوې ماشومان هم ورته په ژړا شو او هغه ښځې او بچي راغله د ده په ریښتو کې پرېوتل په چغو چغو په ژړا شو چې تا سره خو زموږ زوړ تعلق دی او موږ پوه کړه چې نبي علیه السلام زموږ متعلق څه فیصله کړې ده دا زړه کې رحم راغی صحابه کرامو رحم دی زړه کې رحم راغی رحم راغی په خولې یې غږ ونه کړ داسې یې کړې په دې مړی یې ګوته راښکول داسې یې کړې چې وجدي ملالۍ یې پرېږدي نو چې څنګه یې ګوته راښکه فورا ستومانه شو اوه دا مې څه غلطي وکړه ما خو د حضور پاک د وینا خلاف ورزي وکړو راز مې د هغه فاش کړ دا څه شو نیغ روت د هغې د قلعه نه او نبی علیه السلام یې په ځای پرېښود او نیغ جومات ته راغی او په مسجد نبوي کې یو ستن پورې ځان وتړه او په چغو چغو جاړي چې دا مې څه غلطي وکړه او قسم یې وخوړه چې د ما د قسم یې چې بیا به د بنو قریظه علاقې ته نه ځم او دې سره به تعلق هم نه ساتم او دقلته ما ګناه وګټله دغې ځمکې ته به نه ځم نه به اوبه څکم نه به ډوډۍ څکم هېڅ به هم نه صحابه راغلل هلکه ځان دې ولې وتړه وایي ما راز فاش دی ما نه غلطي وشوه نبي علیه السلام ته چا ویل صاحب هغه ابو لبابه خو لاړه راز دې فاش شوی دی په جومات کې ستن پورې ځان تړلی دی پایلې ده وایي ما له به راغلي ما به ورله الله نه بخښنه غوښتې وه الله به معاف کړی نو زه یې پرېښودم او لوی ذات ته یې ځان وتړه چې الله کوي او کار یې کوي داسې مثال شو لکه سړی هائی کورټ پرېږدي او په سپریم کورټ کې اپیل وکړي نو د هائی کورټ جج د هغې فیصله بیا کولی چېرته کولی نو ما له به راغلی و ما به له الله نه بخښنه غوښتې وه زه یې پرېښودم الله له اوس الله پوهېږي چې الله ته یې ځان وتړو زه چېرته پرانستی شم که الله ما ته حکم وکړه پرانېږم ته دې خپل کار کوي صحابه کرام به راتلل او دې به یې پرانېسته متیازو له به یې وارسته اودس به یې مات کړو بیا به یې اودس وکړه بیا به یې راوستنې پورې به ورته او نور نه به یې ډوډۍ خوړه نه یې اوبه څښلې یوه هفته پې تېره شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د سترګو نظر یې تقریبا ختمېدو والا شو ځکه یوه هفته چې یو سړی نه اوبه څښي او نه ډوډۍ خوري دا ډېره ګرانه خبره او همدقسې صحابه ورته ویل د خدای بنده بس توبه دې وویستله او رابه دې ځه ډوډۍ دې شروع کړه اوبه دې شروع کړه ویې نه چې تر څو پیغمبر علیه السلام ځنې هم څکړه دی نو معلومېږي دا چې الله زما توبه نه ده قبوله کړې که زما توبه الله قبوله کړه نبي علیه السلام به پرې خبر کړي او پیغمبر علیه السلام به مه وڅکړي زه دې مړ شمه خو چې فروغ الله له لاړ شم چې زما توبه الله قبوله کړي په اوومه ورځ باندې حضور پاک مبارک د شپې را پاڅېد د ام سلمې رضی الله تعالی عنها کره شپه وه د ام سلمې وی جي صاحب وی الله خو د ابو لبابه توبه قبوله کړه الله آیت نازل یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم اے د ایمان خاوندانو ګوره بیا هم ورته الله وایي اے د ایمان خاوندانو دا څومره د مینې الفاظ د الله سره دې نه پټ ټګي ونه کړي د الله د پیغمبر سره ټګي ونه کړي او ځان سره ټګي ونه کړي لکه د الله پیغمبر چې کومه خبره کوي او د الله خبره نو هغه سره دوکه خو الله سره دوکه شو بل د الله پیغمبر چې کومه خبره کوي د مسلمان د خیر خبره کوي نو چې د هغه سره دې ټګي وکړه خو مسلمان ته یې نقصان ورسو
نو اوس خو ستاسو توبه قبول ده، خو ګورې بیا داسې ونه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور حضور پاک مبارک ته فرمایي وی صاحب ورنشم چې زیر یې ورکړم. دا هغه زمانه وه چې لا د پردې دا حکم نو نازل وی لاړ شه ورکړه، لاړه شه ورکوله. هغه راووتله ابو لبابا مبارک دې شه. ستا متعلق الله په قرآن حکیم کې آیات نازل توبه یې قبوله چې صحابه ته خبر شو په نیمه شپه صحابو رامنډی کړي او زنجیر یې کولاوه چې تا پرانیزه ویې نه چې تر څو نبي علیه السلام نه پرانیستې په خپله به بل څوک ما نه پرانیزی. حضور پاک مبارک جومات ته راووت او را دغه پړی وسپړده د مارونو توبه دې کوله. مونږ چېرته چې ګناه وکړو ځان له لږ زور ورکړی دی چې ګناه مې کړې ده یو وار ډوډۍ خو نه خورم، ګناه مې کړې ده ودرېږه لږ غوندې یو 2 رکعته لمونځ وکړم، یاره ما ګناه وکړه ودرېږه ځم یو 2 روژې ونیسم. خیر دی روژه کې خو د پېشمني مې اجازه شته او د ماښام هم شته. ګناه مې وکړه لږ غوندې ډوډۍ د ورځې بندوم اوبه بندوم روژه به ونیسم. زمونږ دپاره بوک التال روژه دی، لږ غوندې روژه به ونیسو. داسې مې چېرته کړي دي سوال نه پیدا کوي. ګناه مې کړې ده په یو ډوډۍ مې اوس کار نه کړي 5 وخوره چېرته خو نه د ډوډۍ نه چا پرېږدو ته یې توبه وباسه نه خدای ته سجده ولګوله او زمونږ هغه توبه بسي. یو شاعر وي توبه برلب صبح در کف توبه برلب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خند می آید به استغفار. وی لاس کې تسبیح نیولي او په خوله یې وایي توبه 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 او ویړه یې د ګناه نه ډکي دغه نه توبه نه وباسي. وی شیطان وایي چې نه خدای دې تباه او برباد کړه ښه مې غرق کړه چې لاس دې یو څه وایي او ژبه دې بل څه وایي او زړه دې بل څه وایي. الندم توبتم توبه دې ته وایي چې سړی په زړه کې په ګناه ستومانه شي. نو زما وروڼو دا وخت داسې دی اوس چې دا ټول زموږ د ګناهونو د هغه اسباب دی، د الله قهر او غضب په موږ راغلی دی. علاج یې دا دی چې موږ توبه وباسو، موږ د الله په حضور کې استغفار ووایو، توبه وباسو، بخښنه وغواړو، واستغفر الله ووایو. او دغه سورت شمس والشمس وضحاها که چاله ورځي ډېره ښه خبره تلاوت ده دی. اصل د قرآن حکیم تلاوت دا د مصیبت او د تکلیف د ختمولو لپاره بهترین علاج. اله العالمین زمونږ د مخلوق نه د نبي علیه السلام د امت نه دا چې کوم تکلیفونه او مصیبتونه او عذابونه دي دا دې خدای پورته کړي.